چې د نظر سره د مل نشم څه خوش قسمت وم چې غل نشم او حمزه ځواني زما غزل خوړه خامي مې دا ده چې غزل نشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو او اسکرنی ما د کرنی ټي په شبا باندې نیخ پنیغه تاسو ته مخاطب یم. نن راغلی ما کارخانو ته او په کارخانو کې یونایټډ مارکیټ ته او په یونایټډ مارکیټ کې بیا خان اپټیکو ته راغلی. خان اپټیکو د چشمو دکان دی. دا د چا دا سوق دی او غټ خبره دا ده چې دوی شاعر هم دي. تاسو به سره زه ملاوم د دوی نمبر به تاسو ته زه په سکرین باندې درکم. په دې باندې تاسو په واتس اپ باندې اډر هم کولی شئ. دوی چې کوم دی ټولې پاکستان ته چې کوم دی دوی ډیلیوري هم کوي. راځئ موږ سره ویډیو وګورئ. مینوالو راځئ چې سنگین ملنګ صاحب سره ملو کوم چې د خان اپټیکو اونر دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. او اسکرنی څنګه بچی اخی؟ خیر دی شکر دی. تاسو خیر جی؟ شکر دی الحمدلله. خپل پروګرام کې د ډیر مینه هر کله ډیره مننه. لوی شي آباد اوسي. اوس تقریبا 5 کال برابرېږي او مونږ سره هر قسمه څیزونه د نظر والا د نور والا ماشومانو دپاره بوډاګانو دپاره د نظر هر څنګه هغه مونږ سره راځي که نه. او لکه بس انشاءالله ریټ زه کوشش مې دی چې بس ښه نه ښه ریټ ورکړم. تاسو ډیلیوري هم کوئ نو دا څه حساب سره تاسو کوئ؟ ډیلیوري آل پاکستان ته زه فری کوم. لکه چې کوم ځای ته هم وي که نه پنجاب ته سند ته هر یو صوبې ته. لکه مثلا دلته پېښور کې خو دومره مسله غم نی اسانه ده. بالکل دا هم غټه خبره چې تاسو فری ډیلیوري کوئ او د دې نه علاوه تاسو دلته کې نظر ټیسټ هم کوئ. دا هم د مینوال سره شریک کړئ. هاو نظر ټیسټ هم کوو. ښه باقاعده صحیح طریقې سره د نظر ټیسټ کیږي او د هغې مطابق بیا وله موږ عینکې جوړو چې بس کم پیشنټ یې هغه ته دای مطابق عینک میلاو شي که نه. پریپیر کوئ خو خپله که نه جي؟ خپله زما ټول کار چې د A to Z خپل دی بس. او چې موږ مال خپله راغواړو بیا دلته کې خپل دکاندارانو ته هم ورکوو او خپل هم جوړو عام کسټمرز ته هم ورکوو. د نظر د چشمو نه علاوه تاسو سره سن ګلاسز هم وي. د دې ویرایټي باره کې تاسو مینوال ته ووایئ جي. او د نظر عینکو نه علاوه موږ سره سن ګلاسز هم وي. سن ګلاسز کې را سره ډېره زیاته ویرایټي ده. باقاعده که څوک غواړي چې ماته د نظر کې سن ګلاس میلاو شي چې بالکل ښه مزیدار کلر وي هغسې کې هم راتلی شي. دواړو کې به کار کوي. د نظر کې به هم ورته کار کوي نور ته هم کار کوي. بیا داسې هم راتلی شي چې سن ګلاس به هم وي او په یو عینک کې مکمل آپشنز وي که نه. نور ته توري سوري ته سپینې ډرایوینګ آپشن هم وي پکې. د موبایل او هر څه فل آپشن لینز وي که نه هغه هم پکې راځي. او دې کې ډېر ویرایټي ده ما سره. سنگین ملنګ صاحب ریټونه مو څنګه دي؟ ریزنیبل دي ریټونه؟ انشاءالله چې زه دعوې سره ویلی شم که نه چې زما غونده کې ریټ انشاءالله په دې ټول KPK کې به څوک ورنه کي ریټ. او مینوالو که زما په حواله باندې تاسو راځئ نو انشاءالله سنگین ملنګ صاحب ښه سپیشل ډسکاونټ پوي. صحیح ده؟ لازمي اویس جانه دا خو ستا مونږ باندې ډېره لویه دغه ده چې تا مونږ سره دومره ټایم راکو ویډیو دې مونږ له جوړه کړه او دومره قیمتي ټایم دې مونږ له راکو. لازمي به ستا به خامخا زه لحاظ کوم چې څوک هم راته ووایي انشاءالله ډېر لحاظ به وي. د تصویر دویم رخ هغه دا دی چې دوی د روزګار سره سره د چشمو د روزګار سره سره دوی شاعر هم دی او د دوی یو غزل چې کوم دی هغه ګلزار علم صاحب خپله موسیقي کې ویل هم دی. نو راځو ستاسو د غزل طرف ته. شاعري مو د کوم وخت نه شروع کړه؟ شاعري خو تقریبا زه د سکول ایج کې وم سټوډنټ وم چې هغه ټایم نه ما بس مات ګډ شعرونه لیکل. خو بهرحال پختګي پکې څه حده پورې بیا اوس ریسنټلی د اوسنۍ خبره ده که نه. او ګلزار علم صاحب هم راله غزلې ویلي دي نورو ملګرو هم راله ویلي دي که نه. ګلزار علم صاحب چې تاسو له کوم غزل ویلې د هغې 2 شعرونه تاسو شریک کړئ مینوال سره؟ لکه چې ما کړې بې ځایه مینه داسې دې نه کوي څوک خدایه مینه مینه دې راکړه اوس درومې رانه راشه د ځان سره دې بیایه مینه. مننه. یو 2 شعرونه درته زه شریکوم. د دې دنیا په کم غم وجاړم د دې دنیا په کم غم وجاړم یو غم خو نه دی چې په سم وجاړم او هغه غړی لوی غنیمت ګڼم هغه غړی لوی غنیمت ګڼم کومه غړی کې چې لږ کم وجاړم. مننه. نو کتونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو کتله هغه د خان اپټیکو په نوم باندې وه. انشاءالله دې سره ښه کوالټي ښه ویرایټي ښه ریزنیبل ریټونه دوی تاسو ته کولی شي. نو تاسو مه هېروئ د دوی ایډرس کارخانو کې یونایټډ مارکیټ کې خان اپټیکو. ښه انشاءالله ښه ریزنیبل ښه ویرایټي او ښه کوالټي به تاسو ته درکوي. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو کتله. تر بلې خپرونې پورې موږ له راکړي اجازت.
الله پامان.